انسان ستا زړه خو تر ډبرې هم کلک دی، ځکه یوه ډبره ده چینی ځینې بهیږي، ولې دي لوی لوی رودونه ځینې بهیږي. دومه ډبره ده د الله دوامه پټاو چې چینی وکړي. درېیمه ډبره ده د غره د سره د الله رب الجلال دوامه راخطا سي. انسان ته څومره غافل یې، ستا څونه زړه کلک دی، ته ولې د الله رب الجلال ته دونه وهم نه کوې؟ دا ګیله ده. الله رب الجلال درته وایي انسان خو باید په طریقې اولاد الله رب الجلال ته وبېرېږي. بل ځای الله فرمایي موږ هغه امانت عرض کړئ پر اسمانو او پر مځکې باندې، چا قبولیت ونه کړي انسان یې قبولیت وکړي. تا خو هغه لوی امانت هم قبول کړی دی، تا خو د الله رب الجلال سره وعده هم کړې ده، تا خو د بابا آدم علیه السلام اولاد هم یې، ستا دپاره خو الله رب الجلال په مځکې اسمانو کې شان پیدا کړي. ته څومره غافل یې چې د الله رب الجلال د نه اوښکې بهیږي دوام، او نه د الله رب الجلال دوامه پر بدن باندې څپه راځي، نه دې ویښتان ځیر ځیر درېږي، او نه د قیامت د ورځې څخه تا ته دغه وهم درېږي. دا څونه کلک زړه دی. نو پر دې آیات باندې د دې آیات صریح دلیل دا دی ضمناً چې د دې آیات څخه جذب ثابتېږي چې انسان باید د الله رب الجلال څخه وهم ولري، انسان باید د الله رب الجلال څخه بیره ولري. تاسې مخکې یاد دي موسی علیه السلام چې کله میقات ته ولاړی 80 کسانان ورسره وه. هغه 80 کسانانو کې چې کله د الله رب الجلال د ښکاره لیدلو خواست یې وکړي، موسی علیه السلام چې الله رب الجلال ته عرض وکړي، الله رب الجلال ورته وفرمایل چې تاسې ما نه څه لیدی، دا نه ده ممکن چې په دنیا کې تاسې ما ووینئ. فلما تجلى ربه للجبل جعله دکا وخر موسی صعقا. کله چې رب کائنات غره ته اشاره د تجلی د ستنې سپم قدر تجلی ورکړه، ټول خلک مړه سوه، او موسی علیه السلام بېهوشه پرېوتی پر سجده باندې، او چیغې ځینې وهل کېدلې. موسی علیه السلام د الله نبی دی، د الله د وهمه او د نورانیت د شوقه چیغې ځینې وهل کېږي. هغه نور خلکو باندې مرګ راغی. د الله رب الجلال بیره دا یوازې پر موسی علیه السلام نه پر ډیرو انبیاو راغلی ده. د حضرت داود علیه السلام په شان کې فرمایي. نبراس دغه د شریعت قاید شرح ده، دې په 523مه صفحه کې د حضرت خضر علیه السلام د جذب حالات ذکر کړي دي چې پر حضرت خضر علیه السلام به دا جذب راتلی. خو جذب د پسخند شی مه جوړوه، جذب د هر چا لاس ته مه وراچوه. د جذب به یو تعریف درته وکړم. امام غزالی رحمه الله تقریبا 900 کاله مخکې تېر شوی. امام غزالی رحمه الله فرمایي چې ناتخواني او شعرخواني دا یو حالت را پیدا کوي په انسان کې، چې کله انسان نعت اوري، شعر اوري، تلاوت د قرآن اوري، د اولیاءو صفت اوري، دا په انسان کې یو کیفیت پیدا کوي. هغه کیفیت ته وجد ویل کېږي. د دې وجد حالات دا چې شي کله انسان حرکت موزونه وکړي، چې وکړي حرکت موزونه وکړي، او کله انسان حرکت غیر موزونه وکړي. دا امام غزالی رحمه الله ته فرمایي.